ما ته والد صاحب ته به ډاکټر جوړېږي، اسلامیه کالج ته ډاکټر جوړ نه شو. بیا ما زه سبق نه وایم، سبق مې پرېښود. ډاکټر طیب صاحب هغه وخت کې د یو کې نه پی ایچ ډي کړه، هغه ما باندې پوه شو بچي سبق مه وایه، ته هسې په اسلامیه کالج کې اوسېږه سبق مه وایه. هغه زه پرېښودم یو څو ورځې، ما دا سبق نه یم، تش لوبو باندې تنګ شو. بیا هم سبق شروع کړو، بیا هم سوشیالوجي او اسلامیک سټډیز وکړه، بي ایم وکړله، بیا سوشل ورک ایم وکړله، بیا پکې پی ایچ ډي وکړه، بیا پکې روان شو. خبرې مطلب دا دی چې والد صاحب خو زه ډاکټر جوړولم، خو زه ډاکټر جوړ نه شم، خو هغه استاد ما باندې بیا وروسته پوه شو چې ډاکټر جوړ نه شو، هغه باندې پوه شو، هغه لاین ته بیا زه واچولم. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. ستاسو لومړی سوال که زه په اسانو الفاظو کې دغه کوم، نو تاسو دا دی چې یاره آیا موږ د مور پلار خبره ومنو او که نه منو؟ نو زما دا خیال دی چې د مور پلار خبره ومنو، خو هغه خپل شوق له ټایم وکاږو. د نورو څیزونو به موږ قرباني ورکوو، موږ به د خپل خوب قرباني ورکوو، موږ به د ایکسټرا اکټیویټي قرباني ورکوو، موږ به د یارانو دوستانو قرباني ورکوو، هغه ټایم به موږ د خپل شوق له ورکوو. او د مور پلار چې کوم هغه سیز دی هغه به موږ وقتي طور باندې د هغې د زړه لپاره جاري ساتو. اوس دې کې نقصان ضرور کیږي، ممکن به هغه خلک نه پیدا کیږي چې کوم فلاسفر شو، خو یو ماحول به چینج شي. دغه مور پلار لکه را روان 15 کاله پس خو دغه مور پلار نشته که نه، تاسو خو بیا آزاد یې که نه، دله ژوند درکړی اوس د ځواني، بیا دا را روان چې کوم دی نو تاسو کارونه کوئ که نه. اکثر خلک د ریټایرمنټ نه وروسته ولې دا کتابونه لیکل شروع کړي؟ مخکې دي د خپل شوق مطابق ژوند نه تېروي، همدغه وي دا بچې دي، دا پټې دي، دا کټې دي، دا پلانې، دا ډنګرې دي، هغې کې نښتې وي چې د هغې نه ریټیر شي نو بیا دې خپل شوق ته راځي. نو موږ به داسې نه کوو، موږ به ورسره هغه خپل کار شروع کوو، نو هغې به هم نه خفه کوو، داسې به کوو. نو موږ کې به هغه کوالټي نه راځي، خو څه کار خو به شروع شي. دویم سبا به تاسو خدای پاک پلار کړي، نو دې کې به دویم کار دا شي چې ستاسو بچي به داسې نه وي. زه به خپل مثال درکړم، ما ته والد صاحب ته به ډاکټر جوړېږي، اسلامیه کالج ته ډاکټر جوړ نه شو. بیا ما زه سبق نه وایم، سبق مې پرېښود. ډاکټر طیب صاحب هغه وخت کې د یو کې نه پی ایچ ډي کړه، هغه ما باندې پوه شو بچي سبق مه وایه، ته هسې په اسلامیه کالج کې اوسېږه سبق مه وایه. هغه زه پرېښودم یو څو ورځې، ما دا سبق نه یم، تش لوبو باندې تنګ شو. بیا هم سبق شروع کړو، بیا هم سوشیالوجي او اسلامیک سټډیز وکړه، بي ایم وکړله، بیا سوشل ورک ایم وکړله، بیا پکې پی ایچ ډي وکړه، بیا پکې روان شو. خبرې مطلب دا دی چې والد صاحب خو زه ډاکټر جوړولم، خو زه ډاکټر جوړ نه شم، خو هغه استاد ما باندې بیا وروسته پوه شو چې ډاکټر جوړ نه شو، هغه باندې پوه شو، هغه لاین ته بیا زه واچولم. خو زه اوس پلار یم که نه، زما زوی دی د سټي سکول نه سبق ووایي، میټرک کې ښه نمبر یې واخیستی، ما یې بچې څه دی خوښه د هغه پیشن مطابق څیزونه مې وکتل. نو زما زوی اوس څه وایي؟ دا زما زوی دی په فرسټ او سیکنډ کې فلسفه، نفسیات او پښتو د سبجیکټ، زما سبجیکټ کیمستري، فزیکس، بایولوژي، سر هم ځان له دوړی کو، دا چې کوم دی راټې لګوه، دا چې کوم دی نو ټیوشنې کوه، دا هر څه کوه. نو څو کاله تېر شو؟ زما څونه کاله عمر لکه 45-46 کاله پس خو کم از کم نور نسل خو بچ شو که نه. اوس چې د ده نه کم پیدا کېږي هغه انشاءالله څه بل څه به وایي، هغه سره به دا ټینشن نه چې دا اوس میډیکل کوي. نو موږ به زړه نه تنګو. دغه لس 15 کاله به والدینو سره ناکام وکړو او خپل سایډ بای سایډ به څیزونه کوو. نو لومبی خو دغه شو چې لکه هغې ډایرکټ خفه کول هم نه دي پکار. د هغې وجه دا ده چې لکه کم از کم که موږ ځان ته ماحول ډېر زیات خراب کړو، نو زمونږ به چې کور کې هم سکون نه وي، هغې دعاګانې هم را سره نه وي، نو ډیفینټلی زمونږ کار کې به هغه برکت او هغه خوند به نه وي. تا سره به لازمي خبره هغه ټینشن. دا خو یورپ دی نه چې مور پلار دې نه وي بس آزاد اوسېږه، دا خو بهی زمونږ پښتو معاشره ده، نیکه هم راځي او د غوږه به دې نه شي، هغه ته به هم خاندې او دغه به کېږي، خو هغه خپل کار په مزه په طریقې سره کولی. جي دویم سوال هم دغه و چې اکثر موږ د خلکو یا غټو خلکو شخصیاتو کوم چې چې دا ګاډ ګفټ دی، کردار یې پرېښی دی که نو هغو متعلق دغه ځینې خبره عامه ده ما چې تاسو ته څنګه دي تاسو هم وکړه، مطلب دغه چې کوم دی نو لومړی سکول نه دی ویل، دا څه ګاډ ګفټډ دی او که نه دی د پاسه داسې شاته داسې سټرګل پروت دی چې هغه راوپېژنئ. دا زمونږ د تعلیمي نظام یو غټه خامي ده، دا امتحان نه دی او دا فرسټ او دا سیکنډ او دا ټاپر دې خلک غرق او تباه کړي. نیوټن ته تاسو امتحان ورکړي، د حکیم سید صاحب څو امتحان اول ورکړي. نو دا کریټیویټي او دا ډیپت اله راځي چې موږ د دې پریشر نه بېغمه یو چې زما اوس سیمسټر ایګزام دی، زما اوس د بورډ امتحان دی، اوس د انټري ټیسټ دی، دغه ټینشنونو نه چې کله روز نو ته به کریټیویټي وکړې.
ټیک شو جی دویمه خبره تاسو ته زه دا کوم چې کله هم سړی لکه تعلیمي نظام کې تخلیقي صلاحیتونه به اله راځي چې کله دته مونږ شاباسي او انکریجمنټ ورکو زمونږ تعلیمي نظام کې ته فیل شوې نو زه به په پښتو نه پوهېږم زه به په انګلیش نه پوهېږم زه به په فزیک نه پوهېږم نو آیا زه فیل شم ما کې به الله پاک بل صلاحیت پیدا کړی وي دا ایپل نن سبا څونه مشهوره کمپنی ده آیفون سټیو جاب د کالج نه تښتېدلی دا کیلیګرافي تاسو نن دلته کې هغه هلته بیا کیلیګرافي کوله غونډه دنیا کې خلک کېږي که نه کېږي هغه وایي ډو واټ یو لو اینډ لو واټ یو ډو چې څه کې هغې سره مینه کوه او چې څه سره مینه کې هغه کوه هغه اپلای کړه ده هغې سره همدغه ستونزې او مشکلات وو او نن ته سټیو جاب وګوره دا بیل ګیټس وګوره دا څونه هم چې تاسو خلک وګورئ نو دغه خلکو یو خو زموږ د تعلیمي نظام چې کوم دی دا نظام داسې چې زموږ تخلیقي صلاحیتونه ختم کړه نو چې کله تخلیقي صلاحیتونه وي نو فلسفه به ژوندی شي نو تخلیق به ژوندی شي نو آرټ به راشي نو ساینس به راشي نو د دې بنیادی وجه دغه ده چې دغه خلکو ته یا د کور نه ماحول جوړو یا دغه امتحان د نظام د قید و بند نه آزادو نو دغه فیکټرز سنورم داسې فیکټرز وو چې د هغې د وجې نه هغې کې هغه څیزونه راغلل لکه زه به ته خپله خبره وکړم زما پښتو سره مینه محبت د کله نه پیدا شوي زما نیکه و نو هغه به د پښتو اشعار د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د احمدین طالب او دا به وي او کله زه څونه ومه چې بلکل زه لکه د پرایمرۍ کې ایله داخل کړی ومه نو چې سهار مونځ به مونږ وکړو نو هغه به کینو هغه به دا څیزونه به یې راته وي بیا رو هغه څیز دغه شو نو اوس زما زوی چې کوم څیزونه باندې په پښتو کې څیزونه باندې کار کوي دا ما نه دی کړی نو دا څیزونه به په وخت سره راځي نو چې کله مونږ ماحول پرووایډ کړو نو دا تخلیقي صلاحیتونه به راشي کله چې نظام کې تبدیلي داسې راشي چې هغه د تخلیقي څیزونو باندې فوکس شي په نمبرو باندې فوکس نشي په ډیګرو باندې فوکس نشي په سټیټس باندې فوکس نشي مونږ نور خلک نوکري ولې کوو لکه زمونږ سوچ ته وګوره نوکر غلام ته وایي نن خلک په نوکرۍ خوشحالېږي ما ته نوکري مې وشو خلکو له مبارکۍ ورکړي او دا چې لکه چې زه غلام شم نو زه به مبارکۍ ورکړم نو دا سوچ دې مونږ د دې نظام راکړی دی دې تعلیمي څیز مونږ راکړی دی مونږ آزاد نه یو دغه کړی نو چې کله آزاد سوشلایزیشن او تربیت وشي نو هله بیا دغه شانتې خلک پیدا کېږي او که نه وي نو ماشاءالله بابوګان به ډېر پیدا کېږي او ډېر زیات منیجمنټ خلک به پیدا کېږي خو تخلیقي خلک به کم پیدا کېږي دا زما د کلي یو شاعر دی جی جی موسی خان موسی نامې جی جی د هغه یو شعر رایادېږي او خاص کر ستاسو دا چې کوم سیشن و نو د ده نچوړ دی زما جی جی هغه یو شعر وایي چې مقصد تاسو ته ډالوي جی جی مقصد چې د ژوند نه وي نو معنا د ژوندون داسې مقصد چې د ژوند نه وي نو معنا د ژوندون داسې موسی لکه سړي ته مزل وي او منزل واه واه ډېر زبردست ډېر جزاک الله خیر د خدای دپاره پښتنو سانونه او پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي